السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې وه چې یو ځای مبحث دی د یو عرب سره، هغه وویل چې دا ښځې سنت کېدل دا مستحبه طریقه ده، کوچنیوالي نجلۍ سړی سنت کړي لکه نارینه چې سنت کېږي. وایي ما ورته دا خبرې اصل نه لري. یو محترمه خو موږ تاسو په دې نه سره ناواقف یو، په دې نه خبر. عبدالله بن عباس رضی څخه روایت یې مرفوع روایت دی چې رسول الله وایي دا سنت کېدل دا سنت دی د نارینه‌و په حق کې او مکرمة للنساء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ډېر ښه دی لپاره د ښځو. او دغه رنګه حنفیه او مالکیه او حنابله دا درې سره مذاهب پر دې باندې دي چې د ښځې په حق کې سنت نه دي بلکې مستحب عمل دی، ښه کار دی. نو د ښځې سنت کېدل دا هغه مستحب عمل دی. فقهای کرامو د دې تعریف داسې ذکر کړی دی چې د نارینه سنت کېدل خو داسې دي چې د هغه مخصوص اندامو څخه پوست جلا کړي. د ښځې سنت کېدل بیا داسې دي چې وایي یو قسم غوښه ده، لکه هغه د چرګ په سر باندې چې هغه پرې پرې غوښې، دا ډول غوښه ده فوق مخرج البول، دا د بولو تر مخرج لوړه، دغه به بیا کټ کړول کېږي. نو د ښځو په حق کې سنت نه ده، خو لیکن مستحب او ښه کار دی. خو بعضې فقهای کرام زموږ د مذهب د امام صاحب رحمة الله مبارک هغه وایي سنة فی حقهن کذلک. یو روایت داسې راځي زموږ د مذهب چې د دوی په حق هم سنت دی، او په دریم روایت کې داسې راځي چې مستحب دی، او یو روایت داسې راځي چې ولیس بسنتین، هغه سنت نه دی. نو مستحب ده، په استحباب کې اختلاف نشته، په سنتیت کې اختلاف دی. موسوعة الفقهیه جلد 19 صفحه 28 دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. نو له بده مرغه چې موږ د دین په زده کړه هم شرمېږو، د دین په ویلو هم شرمېږو، دا زموږ ډېر غټ نقص دی، ډېر غټ نقص دی، ډېر غټ نقص دی. الله دې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.